خو د ده د مرګ قصه ډېره ناشنا ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابن شماسه المهري وی عمرو بن العاص باندې چې کله زنکدن و نو یې موږ پسې ورغلو وهو في سياقة الموت. دغه ټیم کې بس نږدې و د هغه د ساه وته، فبکا طویلا، ډېر ځای ته وجړل او بیا یې دا مخ دې دیوال ته واړوي. بیا زوی ورسره ناست و عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما، دا هم صحابي دی. ورته وی یا ابتا، ای پلاره، اما بشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا، اما بشرک بکذا، پیغمبر خو ګوره تا له دا زیری درکړی او دا درکړی او دا درکړی. وی مخې راواړو دې زوی ته یې وی چې درې قسمه حالات په ما راغلي دي. انی کنت علی اطباق ثلاث، زوی په ما باندې درې حالات راغلي دي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. یو هغه وخو چې د پیغمبر سره چا دومره دشمني نه کوله څومره چې ما کوله، او ګرځېدمه چې څنګه به مړ کومه. فلو مت على تلك الحال، نو جاړم په دې چې ښه ده چې په هغه وخت کې نه یم مړ شوی، که په هغه وخت کې مړ شوی مو یو ډایرکټ به جهنم ته تلم. فلما جعل الله الاسلام في قلبي، وی چې کله الله زما دې زړه ته اسلام ورواچو، زه رالم په پیغمبر پسې، دا دی په زنکدن کې لګیا دی. وی پیغمبر ما ته وی چې ابسط یمینک، عمره دا ښی لاس را مخکې کړي چې بیعت او هغه راپسې د خپل ښی لاس را مخکې کړي. وی ما ورته وی چې نه، ما خپل لاس راښکوم. وی ما ته وی چې ما لکه یا عمرو، عمرو ته خو لاس راښکودو. وی ما ورته وی چې اردت ان اشترط، یو شرط لګومه، زه به بیعت کوم خو په یو شرط. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ما ته وی چې عمرو تشترط، وی ما ده ته څه شرط لګي؟ وی ما ورته وی چې ان یغفر لي الله وما بقي، که الله ما بخي او زما ګناهونه بخي زاړه، نو زه اوس بیعت کوم. وی ما ته وی چې عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، عمرو ته دا پته نشي چې اسلام قبلول خو زاړه ټول ګناهونه ختموي. نو ما د هغه سره بیعت وکړو. وی وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه. نو د هغه ورځې نه د پیغمبر سره چې ما څومره محبت کوو، دومره ما د چا سره نه دی کړی. د پیغمبر نه زیات قدرمن ما ته څوک نه ښکارېد. او په هغه ټیم کې هم دا خبره وکړه، وی د هغه په دیدن باندې مور شوی نه یم. دغه دویم حالو، ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه، که په دغه ورځو کې مړ وی جنت ته به تللی، او په هغه ورځو کې مړ نه شو. ثم بیا د هغې نه بعد موږ باندې دا حالات رالو، وختونه رالو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ. ما ادري ما حالي فيها، اوس راته پته نشي چې څه انجام دي، داسې اوچت خلک. فاذا انا مت، نزویه که زه مړ شومه، فلا تصحبني نائحة ولا نار، یو خو به ما پسې واویلا او چغې ویرونه دا به نه کوئ، او نه به رسم و رواج ورونه لګول، دا به م نه کوئ. او چې کله مې زه خښ کړم، فشنوا علی التراب شنه، دا خاوره به راباندې خاوره واچوه. نو په دې ځمکه کې په دې خاوره کې ګډ خلک پراته دي، د ایمان غرونه په دې خاورو کې پراته دي، تقوادار، نیکان، امامان، علما، تر دې چې پیغمبران ګوره په خاورو کې پراته دي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ کړی شو، واقعه به راشي انشاءالله. نو انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې ما ته زه چې رالم، وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور جړل فاطمې، وایي ما ته وایي چې یعنې ستاسو څنګه زړه څنګه منله دا خبره، او څنګه به دا کار وکړو چې خاوره م راواغېسته او د الله په پیغمبر م واړوه. نو ډېر ګران کار دی. کله سړی په داسې موقف کې شي چې هلته به کې هغه څه چې سره ته الله وایي، په ډېرو قدرمنو خلکو به خپل لاس ښه ویاړی او په خپل لاس به یې ښخوي.
وكان امر الله قدرا مقدورا فعال لما يريد. الله چې سوی کوي دغه پیغمبر به په خاورو کې ږدي، صحابه کرام به ږدي، مور پلار به ږدي، اوچت خلک به خاورو ته کوزي. نو خاوره به راباندې راواچوي، خو دا یو کار به وکړي، دا زما نصیحت دی او وصیت دی. نو د هغوی نصیحتونه وصیتونه د مال هغه نه و دي، بعض د ظلم هغه نصیحتونه وصیتونه وکړي، جنکو له مال ورنه کړي او پلاني له ورنه کړي، پټې دا پیسې شو. نو داسې کار به وکړي که زه م ښخ کړم او خاوره م راباندې راواچوله. اقیمو حول قبري، زما د قبر نه به زر نه ځي. قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، دومره ټیم به ودرېږي لکه یو سړی چې اوښ حلال کړي او سرمن ترې وباسي او بیا غوښه تقسیموي، تاسو به ولاړ یې. ولې وی انظر ماذا اراجع به رسل ربي، چې څو پورې ما د ملکیانو جواب نه کړی تاسو به نه ځئ، چې څو پورې ما منکر او نکیر له جواب نه ورکړی تاسو به تعدیله کول. او قبر ته به ودرېږي، زما دپاره به دعاګانې غواړي او الله ته به سپارښتنه وکړي. نو انظر ماذا اراجع به رسول ربي، چې بیا زه څه جواب ورکوم ملکینو ته، منکر او نکیر ته. په دغه ټیم کې یو ناشنا خبره دا وشوه، امام ابن سعد رحمه الله د روایت راوړی، عمرو بن العاص کله بزنکدن علاوه عام اوقاتو کې نو دا خبره به یې کوله چې یاره زه حیران یم چې یو سړي باندې زنکدن راشي او عقل یې کار کوي او دی موږ ته دا نشي ویلی چې دا مرګ څنګه شی دی، هلکه نو عقل دې کار کوي خو بیان یې که. زوی په دغه ټیم کې دا خبره رایاده کړه، ورته ویې پلاره قربان تا نه موږ به درته ودرېږو، دعاګانې وکړو، ستا قبر نه به زر واپس نه راځو. او داسې ورته ویې پلاره وایي تا به وایي چې یو سړي عقل کار کوي دی د مرګ حالات نه بیانوي، نن ته بیان کړه دا مرګ څنګه په سړي راځي، دا زنکدن څنګه وي. وی دیوال ته مخ کړه او مخ یې راواړو، ورته ویې یا بني ای زویه الموت اجل من ان یوصف، د زنکدن دا سخت بیانولو والا نه ده، داسې طاقت په انسان کې دی چې دا پوره بیان کړي، زه پوره نشم بیانولی. خو دومره به راته ووایم داسې ښکاري لکه چا چې غر راوړی زما په مرۍ یخولی او زما په دې سینه کې چې چا ګنې منډلي دننه ورکایي او د هغې سره دا رګونه راوځي او داسې ښکاري لکه زما دا ساه چې په ستن کې دننه تېرېږي، ما داسې تکلیف دی. بیا اسمان ته وکتو، دی وی اللهم انک امرتنا فاطعنا، یالله تا موږ ته ویلي دي چې دا کار وکړه او موږ نه دی کړی، ونهیتنا او تا موږ منع کړي وو چې دا کار مه کوئ او موږ کړی دی. فلا بریء فاعتر، یالله زه بری نه یم چې تا ته عذر بیان کړم، عذر را سره نشته. ولا عزیز فانتصر، او نه په تا باندې زورور یم، یعنې نه په تا زورور یم چې ځان بچ کړي، خو یو کمزور انسان تا ته پروت دی. ولکن لا اله الا انت، د عبادت حقدار نشته مګر یو ته، لا اله الا انت، لا اله الا انت. او د مرګ پورې دقه وي تر دې چې ساعتي ووته، او دا د وړکي اختر شپه وه، روجي دا میاشت تېره شوه، 43 کال د هجرت، روجي دا میاشت تېره شوه، بس سبا له اختر و پر دې شپه یې په ده باندې زنکدن راغی او وفات شو، دنیا نه لاړ. عمرو بن العاص رضی الله عنه او زوی بی بی سهار له جنازه وکړه، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، او د اختر په ورځ باندې ښخ کړی شو. الله سبحانه وتعالی ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، او الله دې د مرګ په وخت کې موږ ته کریمه نصیب کړي، او الله دې زموږ نه په هغه وخت کې ساه واخلي چې کله الله زموږ نه راځي،
والله دې موږ په دې ګناهونو په دې کوتاهیانو دې الله موږ نه رانیسي والله سبحانه وتعالى دې زموږ اخرنۍ خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي